أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين سورة بقرة آیت نمبر 8 ومن الناس اول باب اول حصہ کی خباستون د منافقان شروع کئ د دې وجنا فإن الذين كفروا بن عطف چې کافر او منافق دا تقریبا یو شی دی لږ معمولی اتحاد ذاتی فرق اعتباری پکې دی ومن الناس دا ماخوذ دے دا نوسنا نوس منی توئی انسان کی بمی نہیں یا دا ماخوذ دے دا نسیاننا دا کی بئی رئی دا منی نا انسنا نسیاننا نوس بعض د خلقنا الناس الف لام عهدی دے ماحود پاغه سره منافقان دی منافق د نفق نه مشتق دی نفق ولیکيږي د سمسيري سوري ته سمسيرا په زناورو کې د اوګد جن والا زناور دی حیات الحيوان کې علامه د مری لیکي ولهو ذکران سلوی خورز پس میتیازم کئی بمس کی او دے دو سوڑی پیدا کئی ځان لا اخیار دے په یو سوړه باندې چې دن نشي نو چې ښکاری دې سوړي ته ودري کې نو پاغبل سوړه باندې وځي او په زناورو کې ناشنا خلقت دې ان فی ذلک لذکر ان فی خلق السماوات والارض دې داغه سرونی مشابه غرائب لیکلی لی مکارتی د وجد خپل مکارتوب دا شیخ غلام اللہ خان رحمہ اللہ فرمائے کوئی منافق کا مثال ہے جی حضوری والا شکم دے کی خدا د پر کشپرا او دے ارچا ته جی کئی د دې وجد منافق حدیث کے راضی وله لسانان من النار د دې لپاره بدوجه وی د اور منافق په دوه قسم دی یو اعتقادي او عملی اعتقادي هغه ته وایي چې د نبی له سلام په دور کې لا هؤلاء ولا اله هؤلاء نه دین داغي نه ادھر کی رہے نہ ادھر کی رہے نہ خدا ہے ملا نو وصال سلام د نبی علیہ السلام دشمنی چې کړل نو په خم مقدار کړ د دې مشر عبد الله ابن ابي ابن سلول مطلقاً کافر دی فتوا پیدا کافر دویم عملی منافق دی ابن کثیر دو روایتونه لیکلي یو روایت دا دی چې منافق هغه ته وایي اذا حدث كذبا کله چې خبرې کوي نو دې دروغ وایي وَإِذَا أُتْمِنَ خَانَ کله چې امین وګرځول شي نو خیانت کوي اذا وعده خلفه او وعده خلافی کوي دا درې علاوی دي بل روایت کې په کې دا دي چې اذا حاسب فجر کله د جګړې په وخت کې دې اراده باندې وي دې ته وایي منافق امام قاضی صلی الله د منافق تعریف دا کوي چې باطن د ظاهر خلاف باطن د ظاهر خلاف دي ته وای منافق امام قرطبی رحمت الله علیه وای لما تقولون ما لا تفعلون
قول فعل کی تضاد لري دیته وي منافق. بہر حال یو سوال الله بدا ذکر کړی وی کنا ومنهم المنافقون، بعض پدې کې منافقان لکه څنګه چې ان الذين كفروا باندې تصریح کړی دا او ان الذين يؤمنون بالغیب باندې تصریح کړی دا، مسلمان او کافر باندې تصریح او دلته د منافق په نوم باندې تصریح ونکړه. ٹھیک شو لکه جواب چالو ورزي التم بقره ویلا دلته الله وی کنه مؤمن الناس نو ومنهم المنافقون پکار ځکه چې ان الذين كفروا ان الذين يؤمنون بالغيب الذين يؤمنون نو الته په دوړو تصریح شته په دې باندې تصریح نشته. ها دام د کتاب البدن نچرته ویو ښا دا سزا چې کوم ده کنه دا من جنس الفعل. یو جواب دا دی جزاء الفعل من جنس الفعل، د دوی عمل پټو الله په الناس ذکر کړ. دویم د دوی خباستونه ډیر دي نو ځکه الله ومن الناس سره ذکر. دریم جواب دادی مسائل الرازی کی وی لکراہتی د وجه د کراہت نه اړو به جواب نه کوله جواب دی دنه پواد بیان نشته. ومن الناس بعض الخلقنا من هغه یقول شوی امنا مونږ ایمان وروړې بالله سوال دلته وی آمنا مونږ ایمان وروړې و ما هم مؤمنین الله و نه دراوړې ایجاب او سلب اجتماع نقیزین شو. جواب دا تفسیر ساوی چاغه شرح حضرت جلالین شپږو جلدونو کې او وی آمنا ظاهرا وما هم بمؤمنین باطنا. دویم جواب آمنا لسانا وما هم بمؤمنین قلبا د جب مسلمان لکه چې مونږ نن سبا د شناختی کارت مسلمانان او د پاسپورت مسلمانان لکه شناختی کارت فارم در کې نوای کې لیکلي چې مسلم او نان مسلم نو مونږ مسلم ته ډېر شرا کاغو چې مسلمي الکه د سش مسلمي د شناختی کارت د منافق هم د شناختی کارت مسلمان دي. ومن الناس بعض خلقنا من یقول اچوي آمنا بالله مونږ ایمان وروړو په الله. یو ظاهري سوال پی راځي چې ایمانیات مکمل ذکر نکړه پینځه دانه مگر ترجیح بلا مرجح دا کتاب رسول ملائک 13. جواب دار چې ذکر الشیئین نفذ اشیاء ثلاثه نه کوي. نمبر 1 دو کلیات ذکر کا درې په منزله د جزئیات و شروع شد منافقانو په خاصلتونو یخادعون الله. دو په دې آیت کې ذکر کړي یو دوکا بل جهل، یو دوکا بل جهل. دوکا یخادعون الله دوکا کوي د الله سره. خدع دا څه ته وایي خدع څه ته وایي نو دا پټ چلته وایي پټ تدبیر ته وایي. بعض علماء وایي خدع فی الاصطلاح الفساد الخفی، دا فساد خفی ته وایي پټ فساد. معرف القرآن کې محمد ادریس کاندهلوی لیکلی چې خدع دې ته وایي چې ظاهری ته سره باغ جوړ کړي او باطنی اوري. نو یخادعون الله دوکا کوي د الله سره. بعض علما د خدع معنی کوي دکا کول دکا ورکول. نو په دې باندې سوال دی چې د الله پاک سره دوکا نه کیږي. الله رب العالمین زمونږ خالق دې داغه سره دوکا نه کیږي. د دې جوابونه واورا.
یحادعون رسول الله دوکا کوي د الله د رسول سره مضاف کې پڑھتے. دویم جواب دار یحادعون الله فی زعمهم دوکا کوي د الله سره په خپل ګمان کې د ګمان دار چې الله می دوکا کو لیکن نظام دوکا کو. یحادعون الله خو زمانہ کې یو دو طالبان ډېر غټ غټ صحیح دا سو دو طالبان ډېر غټ غټ سوارېړو نه راوته د مدرسې د سر د پاسه بنا سور وخت کې بیګاری اوري نو به چې کله فارغ شو کنه نو پلار دوی چې بچی تراشه کړ ته مخ کې سکنه ته موږ کې څنګه موږ خلق کوي ناول نو یو لم جامنه ورته یو لم جامنه ورته نا یو دی بل دی کړه خدای دې کو راکړه دا غریبو په کې وایا خو وایا صحیح شو کنه د طالب تمام ورځ موبایل ته ناشې نو دی بیا څه ان اتو نه کل کوثر وي غون بغلط وای کنه خذ به هر حال یحادعون الله ارس بیس دکې ښا ارس بیس دکې سبال امزولو کې خرسترګې نشي دا به استادانو مونږ جوړولو ټیک ده کنه دا علی پته لګي چې په یو مدرسه کې دو استادانی او دوار یو سبق وای چې تیم او بل استاد هم وای نزل زموږ یو شیخ الحدیث صلاح الدین مولوی صاحب نوم د با جوړ اول ک طالب پسند نه پويږي نو مولا پیژنې چې پسوم راو کړي دا پټه کې نه خبره لیکن د مولا صاحب ګړبړ به پیژني چې دا پیم خور یا پیمی مولا دې اسی غنګ غنګ کوي په توجیهات کې او دا یو ایخ دې په ایخ وای نو په دو په ایخ پیژني کړه ما به الامتیاز کولې شي دا ولی موږ ټیم ضایع کوو واخل سور کو دي که طالب کو واخل دوکور کلاشنا نو یحادعون الله الله صدوکا نه کیږي نو استاد سکی د چا صدوکا دا ځان سره والذین آمنوا مؤمنان سره الله پرد کو ما يهدعون الا انفسهم نقصان دته دي دوکا نشي کوله مگر ځان تا وما يشعرون دې کې شعور نشتا دا شمار ښا دودو د منافق دوه خباستونه یو خدغدا بل جهل دے دوار مزئل الحلاکت دے پدے بل آیت کریمہ کی دو دی دعا یو مرض القلوب او یو دروغ دزړه مرض او دروغ دی الله وفي قلوبهم مرض د دې په زړه کې مرض دی امام قرطبی رحمت الله علیه دلته وای سورۃ نور کې وای سورۃ عذاب کې وای داغه نمخ کې سورۃ مومنون کې وای قرطبی می چن کړی دا هغه وای مرض چې کوم دې په دې کې درې توجیهات دي یا مرض النفاق دی یا مرض الشک دی یا مرض الکفر دی او دا روحانی مرض دی روحانی مرض نور میں تحقیق کړی مرض خروج البدن عن الاعتدال یا خروج الروح عن الاعتدال د بدن به علاج کی او د روح علاج کی د روح علاج کی ابن مسعود سے وای و یو سره داسې د چاغه معلومات ابن کثیر وای د چا څه ډېر معلومات دي هغه سره نه لګ معلومات په خپل ژوندۍ کې راوستل دا غټ سره د فی قلوبهم مرض د دې پسلونو باندې مرض عمله کړی دا فزادهم الله مرضا دې کې دوه توجیهات دي یو توجیه دا چې دا جمله ارشاد فزائد دا دغه په ارشاد باندې فانه داخلي نو دا زائد دا نو ارشاد شوا الله پاک خیره وکړي فزادهم الله مرضا زیاد بکی الله زیاد دي کې الله تعالی دا مرض سوال الله رب العالمین خو خیره نه کوي دای ولې وکړي جواب دارې دو جوابونه شوي دي یو بحر محیط کې کړه ابو خیال وای دا ازلی بدبخت دا سری ازلی بدبختی نو ازلی بدبخت خیره جایز دي لکه امریکا او داغه مرګري دویم دارې چې د دوی کار مستحق دی د عذاب
د دوی کار مستحق دی د ازار. دویمه توجیه په کې دا ده چې دا خبر دی زیاد به کې الله زیاد کړي الله پاک دا مرض د دوی الله په پويږي کنه. ولهم عذاب علیم او دوی د پاره بدرناک غذا بما کان یکذبون. یکذبون یکذبون دواړه صيغه راغلي دي. یکذبون لازمی ده چې دوی دروغ وای دا غټ مرض دی خو نقصان ذات ته دی. لمبردو بما کانوا یکذبون وسبب دا غي چې تکذیب کوي د نبی د قران د توحید باب تفعیل دی بیا د دې لپاره مفعول مقدر دی. یکذبون القران یکذبون النبی یکذبون التوحید. درې توجیهات کې علما وایي ها. واذا قيل لهم پدې آیت کریمه کې دعا حباستونه دي. آل دعا ورپسې دعا اوس دعا. یو فساد او یو حصر الاصلاح فی نفسی یا لانفسهم. حصر د اصلاح د خپل ځان لپاره، حصر د اصلاح د خپل ځان لپاره. و اذا قيل لهم کله چې ویل شدی تا سوال صيغه د تبریز ول ذکر کړه قیل جواب ودا للتعظیم دا بل سوال د قیل قائل څوک دی. درې جوابونه دي درې احتمالات دي. یو دا دی چې و اذا قال الله تبارک وتعالى لهم کله شورت الله ویل. لمبردو و اذا قال النبي کله چې پیغمبر ویل. او دریم و اذا قال جبريل کله چې جبريل ویل. یعنی قیل قائل معلوم شو. صيغه تبریز دلالت کوي په تعظیم. کلا چې ویل شدی تا لا تفسدوا فساد مکوي فی الارض پزمکه کی. جمال الدین قاسمی وای یو سوال دا دی چې ارض ول ذکر ک سماي ول ذکر نکړه وای اسمان ته نشي رسیدي. دویم جواب دا دی چې فساد او پزمکه کی اسمان کې نو. لا تفسدوا فی الارض بل سوال پیدا دی چې ماحظ د فساد څه شی دی. نو هغه لیکلی دی جمال الدین قاسمی من الکفر عبارت یاد دی من الکفر والشرك والبدعه وخراب الابنيه من المساجد وخراب الابنيه من المساجد وتخريب البلاد اورانول د خارونو والقتل او قتل غارت. فساد دقه ته وای کفر ته فساد وای شرک ته فساد وای بدعت ته فساد وای جماعت چورانه نو فساد دارنګ خلق چې وجد نو فساد غلا چې کې نو فساد لارې شو کې نو فساد خارونه چورانه نو فساد. تفسیر الروح والریحان هغه لیکلي دي چې د فساد ماده اوس اصل د فساد ماده د چار وېدا لی ملوکهم دا د چارا د بادشاہ لپاره. لفظ د فساد قرآن شریف 50 پیر ذکر کړي. قال دی وای انما نحن مصلحون مونږ اصلاح کوو لا غیرو اصلاح ځان لپاره. الا حرف تنبیه انهم دوی چې دی هم المفسدون فخپل فساد کول کړي او دوی نه کوي. و اذا قيل لهم کله چې ویل شوی تا دی آیت کریمه کې درې خصلتونه د منافق دي. درې ځان سے یادول پکار. نمبر 1 صحابه او تا بیوقوف وي. نمبر 2 پخپل بیوقوف دي. او نمبر 3 جهل مرکب دی پکې. دا درې خبره بیان دي. او امام ابن کثیر وای دا آیت کریمه دلالت کوي په شان صحابه. انن می آیاتونه ویلې سورۃ نور کې پرا پټ تاسو اورېدلی وکړه نو هغه بیان نه ویم. نن به ان شاء الله مراتب به مېشته خيري.
واذا قيل لهم کله چې ویل شدویتا امنو ایمان راوړی د چا بشار کما امن الناس لکه څنګه چې نور خلق راوړي. ابن کثیر غرائب کبیر وای ک ایمان ابي بکر و عمر و عثمان و علي د دې خلفای راشدینو په شان ایمان راوړي. درجات یو دو مسلې په دې ځای کې قابل قدر دي. نمبر 1 معیار ایمان الصحابه دا قاعده کلیه ده. معیار ایمان الصحابه د صحابه ایمان هغه معیار ایمان دی. دویم مستدل تجکه مذهب ذکر ذهن کرا هغه ته وای درجات الصحابه. نړمبه درجه پہلا درجه دا ابوبکر صدیق رضی الله عنه دا. ابن خلدون تفسیری کبیر او ذخیرۃ الجلال هغه کړی دي چې د ټولو انبیاو اصحاب چې راجم شي او په دې ځان پوي کوي. د نورو پیغمبرانو مرګرو ته اصحاب وای. زمونږ د پیغمبر مرګرو ته اصحاب وای صحابه وای. صحابه هغه ته نشي ویلې دا به صرف د دې امت خصوصیت دي. په دې پوي ها د نوح علیہ السلام نا تر د عیسی علیہ السلام پوری بیا به شمول نبی علیہ السلام څومره اصحاب او صحابه چې په دې ټولو کې غټه درجه ده چا د صدیق اکبر دا عقیده ده. او الانکار من صحابیت ابي قحافه فهو کافر. کفر انکار د صحابیت د ابوبکر نا دا کافر دی سره. دویو مرتبه د خلفای راشدین دا اپ کی راضی په خپل بکراله. دریو مرتبه د بدر والا دا. څلورو مرتبه د حدیبیه والا. پنځو مرتبه د احد دا. پنځو مرتبه د احد دا. او شپږو مرتبه د بیعت الرضوان. او وو مرتبه د تبوک والا. او اتو مرتبه عرفات کی په آخري خطبه کې چې کم صحابه ناسو داغینه علاوه نور ټول بس تفسیر قرطبی لکه دا سه دې چې زما مخې ته پروت دی ها کم دی خو. او یو سیر اعلام النبلا هغه وی الصحابه كلهم عدول. صحابه ټول عادلات دي. بس صحابی دا پشان کل نجومی دا دستور پشان دي. بس دس پس ورزا د چا ایمان معتبر دی د صحابه اوس ګورې ویتا. قالوا ذي وانؤمنوا من ایمان راړو کما امن السفهاء لکه څنګه چې د بیوقوف ایمان راوړي. سفهاء جمع سفیه دا او سفیه ویلې شي نری کپڑے تا څه ته وای سفیه نری کپڑے ته وای. نو نری کپڑا چې کوم دا کنا دا نه یخنی دفع کوي نه ګرمي دفع کوي. نری کپڑا نه یخنی دفع کوي او نه ګرمي دفع کوي. استغاره پکې ده. رب کائنات قمقل سره د نری کپڑے سره مشابه کا. نه استغاره بالکنایه شو. استغاره بال یعنی قمقل د چا سره مشابه کا نری کپڑے سره. استعاره بالکنایه او نری کپڑے کې فائدہ نشتا. دا شو تخیل. دا څه شو دا تخیل شو. لکه څنګه چې نری کپڑا د انسان نه دفع نشي کولای د قرانګي قمقل سره په خپل عقل نزان دفع نشي کولای. خیال لري کنه قمقل سره په محفل کې ناسي نو داسې خبرو کې چې غړ مشران بی عزت کی الکه تشبه پاتہ قمقل خبره کې داسې او کوئی بالول ته چاوي چې استاد دا عقل دې چاله زده کو وای عقل می د قمقل نه زده کو الا د قمقل نه څنګه عقل زده کی وای چې کله مې پېل کنا
او قمقل سره خبرو کې او خلک به عزت کې زم چې دا خبره بزنه کوم دا صحیح نه ده از دکېږي چې ها او مفتی صاحب لیکلي د اصلاحي ملغلرو کې وې دې لپاره علاج د السکوت فی المجلس بس کین لګ غوندي او لګ وګونه سرور پینځه کا په خپل به ته خيار او قمقل څه شي ډېر خبرې باندې کې ها دا ځکه وای کما امن الصفها الله انتقام واخص الا خبردار انهم دوی چری هم الصفها او بخل بوقوف لي ولكن لا يعلمون لیکن دوی نه پوي و ازالق الذين امنوا دوه باستون پکېدي یو ملاقات الشیاطین او یو استهزاء بالصحابه یا الاستهزاء بدین الله تعالی دوه باستون وَإِذَا الَّذِينَ آمَنُوا كَلَشِ مُلَاقَاتُ كِدَا مُنَافِقَانَ مُؤْمِنَانُ سَرَا قَالُوا بِي وَي آمَنَّا مَنْ غَيْمَانَ رَوْلَهُ وَإِذَا خَلَوْا كَلَشِ لَاشِي إِلَى شَيَاطِينِهِمْ شیطانان خوالا وفيه قولين کم شیطانان مراد دی بعض علماء شیاطین الجن والانس کلاهما دوارت مراد دی لیکن صحیح خبردار صحابہ کرامو کی ابن عباس ابن مسعود ابن عمر دغه صحابہ کرام رضوان الله تعالی علیہم اجمعین وی دا د انسانانو شیطانان دي من الجنه والناس کنا اوس دا دیسو کو نو پدې کې ډېر اقوال دي یو قول په کې دا دی چې رؤساء اليهود کی مراد دي ستې مراد دي رؤساء اليهود د يهوديانو مشران بل قول دا دی چې د نکات ابن اشرف مراد دی او دریم قول دا دی چې دینا عبد الله ابن ابي ابن سلول مراد دی او بل قول دا دی چې دینا مشرکین مکه مراد دی دا قول ډیر ضعیف دی ها دا صحیح دی قالو دی وای ان معكم مستاس مرغریو ناوی خاله ولې زئی جواب انما نحن مستهزئون منګ ټوکی کون کیو پاوی پوری چا پورو ټوکی کو په صحابه پوری نو یاد ساته قاعده کلیہ تمرتاشی قاعده را آپ نے بر زندگی میں نہیں سنا ہے الاستهزاء بشعائر الله کفر بواح اللہ په شعائر کو ټوکی کول دا کفر بواح دی چا جماعت په ټوکی وکړي کتاب پسې قران پسې عالم پسې دا کفر بواح جواب الله یستهزئ بهم الله به بدلا ورکی دوی تا د ټوکو د دوی په کوم ځای کې او بدلا ورکی په کوم ځای کې په قیامت کې به بدلا ورکی په قیامت کې به بدلا ورکی ما خو کتل ابن له خدا چې خدای مخل راوست کنا بالکل خدای مخل راوست ماشاءالله داو یوم یقول المنافقون والمنافقات سورۃ حدید 11 آیت دی یاد کاو چوي منافقان سړي منافقان خذي للذین آمنوا مؤمنانتا انظرونا لک انتظار کوي ممتا وګورئ لک صبر کوي نقتبس من نورکم چې موستاس نرنا حاصل کو قیل ارجعوا الله ورته وی واپس شي وراءکم رستو استاسنا رستو واپس شي فلتمس نورا نورنا خنشت کنا رنا نشتا الله پاک ورته وی فلتمس نورا رنا ولټوي رنا شتنا دوی فضربا بینهم بسور الله باب منس کې با یو دیوال خائل واقع شي چې باطن به رحمتي صحابه طرف ته ظاهر به غضب دوی طرف نه داولي د دوی اعمال ذو جهتين نو جزائم ذو جهتين الله بدلور کیو ټټو کو مولک ور کی بسر کشی کی بسر گردان اولئک الذین اشتروا الضلاله بالهدى فما ربحت تجارتهم وكانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي آیت کریمه لگ معمولی مشکل نه دی طالبانو مولیان ته آسان دي
امیان چرته مشکلات دي ها دی آیت کریمه کې الله پاک د منافقانو او د مسلمانانو نقصان ذکر کوي چې مسلمان وګټلا منافق بیلا تجارت خراب دي بائعین صحابہ مشتریین منافقان کافران ہدایت سمن دلالت مبیعہ دا صحابو گمراہی خرڅ کړه په هدایت او دی منافقانو گمراہی واخستا په هدایت نو داغه په دې باندې یو ظاهري سوال دی چې د کافر منافق سره خو هدایت شته نه جواب وهديناه النجدين ار یو سړی فطری خبرې دوه لاري کفر اسلام او حدیثونه ثابت ده چې د هر یو سړی په جنت کې مزهشته او په جهنم کې مشته د منافق دا تجارت الله پاک کوئی دا تاوانی دي اولئک الذین اشتروا الضلالة هغه کسان چې وای خسته گمراهی بالهدى په هدایت نو فما ربحت تجارتهم ګټه خو تجارت نه کوي سوداګری کوي داغي جواب فما ربحوا فی تجارتهم ګټه ونکړه دوی په خپل تجارت درې قسمه تجارت دی یو مالی تجارت دی دا آیت کریمه خورت یاد دی خلمبر ویسی یا ایوہ الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى 261 آیت تے تقریبا زدغه آیت ځان له ویولي کې یسو آیتی دویم نمبر تجارت تمثیلی تجارت دی څه شی دی تمثیلی دا ویم تمثیلی خدا کم چې بس دا تمثیلی ټیک دی لکه هذه لکه دا کم چې مونږ یو دا تمثیلی تجارت دی او دریم تجارت د آخرت تجارت د آخرت نو دا جناب سورۃ فاطر دی سورۃ فاطر او آیت نمبر دانی آیت نمبر 30 نمبر آیت نمبر 30 آیت راواله وای چې دیوې 29 نمبر آیت ها ان الذين يتلون كتاب الله دا تجارت د آخرت او د قبر تجارت منتخی ان الذين يتلون كتاب الله او کسان چې لولي کتاب د الله کتاب لولي لمبر 2 واقاموا الصلاه او مسکی وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا مال خرچ کئ پټو ښکارا نو يرجون تجارت لن تبور دا سه تجارت دې چې نه خرابي دې ته وایي تجارت دچا د آخرت
دې ته وایي تجارت د آخرت. وما كانوا مهتدين، ابن کثیر معنی کړی دی وما كانوا مهتدين، یو معنی کړی دا وما كانوا مسترشدين، دوی ارشاد ہدایت مندون کی نہیں. بل معنی کړی دا لانهم انتقلوا من الاسلام الى الكفر، بل معنی کړی دا انتقلوا من التوحید الى الشرك، بل معنی کړی دا انتقلوا من السنة الى البدعة، بل معنی کړی دا لانهم انتقلوا من الهدایة الى الضلالة. دا سلور معنی علماء کړی. بل مثال مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. د دې آیت په تفسیر کې دو مذهبونه دي. یو دا دی چې دا د کافرانو مثال دی، او بل دا دی چې د کافرانو مثال شي نو نبی علیہ السلام داعی شو، نبی علیہ السلام داعی شو او کافران شو کل بهائم. نو لکه څنګه چې داغي आवाज کی او بهائم ناوري په اوریدو د استجابت سره. دویم مفسرین وای دا د منافقانو مثال دی. منافق تا د قران په منلو کې ظاهری پیدائش تا، دنیاوی نکاګانی، مالی غنیمت او د مسلمان د تور نه خلاصول، دا درې فائدې دي. لیکن په آخرت کې د اعتبار دي. دا غو تفسیر علما کوي، نور آسان دي. دا فرمایي مثلهم مثال د دوی کمثل الذی پشان د هغه سړی دی شیخ غلام الله خان رحم الله دلته یو پټ عبارت رو باسي. یو استوقد نارا دا مزید مجرد معنی دا مجرد ہوا باب استفعال دے. دویم دارے دلتا بورتا پټ عبارت رو باسي. وها هنا رجال قائدون، وها هنا رجال قائدون، دا ګوردا شذونو ګور موږ ته یاد دي. اسنه تاسو وایي چې بس مولوی صاحب څه بیان نه دی نشو کولی، کوله شو تاسو برید نه چی پرې. نو ها هنا رجال دلته سړی دي قائدون ناس دي. ګور سړی چې ناس دي کړه لګولي. شیخ امداد الحق صاحب الله دې صحت کامل ورکي، محقق مولام دې، مذکر مولام دې او ډېر پرهیزګار عالم هم دې، زموږ استادانو کې دې، زموږ شیخ دې. هغه وای داس خلق چې اوري بلکړه او قره اچولي، بل ځکه چې وای چې انګته اچولي، چې چولي انګتا. نو دا کار صحیح نه دی. کله یو خبره کوي، کله شپېلی وای زمونږ دې کلی بد انګته ډېر اچولي. اوس ماشاءالله انګته ختم شوی، چا سټیم نشته. ها دلته وناس یو بل څه مستیانی کولی، کله به ورونه بلول کله څه کله څه. ودا پښو ظالم شه دی کنه چې پښو دی راوسته نو بیا انګته نه چلی پوه شي کنه. اوس ټول پښوګان ځان راوستي دي، نو د پښو نه تاویږي راتاوي. دا وای مثلهم الک یادم کدا سي ما ګوره غپ لګو خډر ټټ نو لګو. مثال د منافقانو یا کافرانو کوم مثل الذي پشاندا سړی د استوقد نارا چې بلکې اور نو کلمہ اضواءت هر کله چرنا شما خوله د مضافات کې غیر چا پیرا ذهب الله بنورهم فلما ذهب الله بنورهم دا وکم مقدر دی. هر کله چې الله رڼا ختم کی دوی په تیرو کې برید لا سرور دوی وسنېری. ما وایي چې د قران دنیوي فائدې حاصلولې، د قران
دنیوي فائدې حاصلولې. زمونږ علما وایي کړه چې قران غټ کرامت دی چې بدعتي ولا لاس ورولې داغه څخه مر وخت کې غوړي. خیال لري کنه یعنی بدعتي مخصاتی کنور سنې د جمعې شپه خو چرته نه کنا هغه مونږ روغانی چې پسې دریو کنا نو یاره دوه طالبان به راتل په جمعات کې معمولی سی وچی شونډې ناس نو مونږ ول چاله روغانه ول ناراضي رابل شي اوه چې داغه خو د جمعې پشپغه وته نه ختمونه نو ځکه خدای په دې سټ شپږ امریکا نه ها او نو قران دا خو د خیر کتاب دی کنور سنی خاطه هو به خوري کنه او کنور سنی ناویله به پلاس کې ورکی او د مړي سره په کټ کې کې به خیره کې خو نه کنه اگر چې دغه ګناه ده ارڅ ګناه ده صفته لګی ناویله قران پلاس کې ورکه کاوده سنی نبیا بسکه پیش په کنه او یا د مړي سره چې کم دی په کټ کې قران کې دی بالکل په سلور مذهب ناروا ده کمړې غریب پیراوړي داغه ګناه نشته خوستا ګناه تاسو کې خود سمون کان دی بوکمن غونګیان دی اوم یولاند دی فهم لا يرجون نراګر دی الله تا نراګر دی حق تا نراګر دی د قیامت منلو تا نراګر دی تسلیم د پیغمبر تا. بعض علماء دو تفسیر اس آیت میں موجود ہے. بعض علماء کہتے ہیں یہ کہ حقیقت پر مبنی ہے داوی په حقیقت باندې مبنی دا سمون سچکان دی بوکمن گونگیان دی عمیون لال دی وی دا حقیقت دی. لیکن بعض علماء وی دا مجاز دی کاپ کی رو باسا او مبتدا وی هم کا سمن هم کا بوکمن هم کا عمین دا پشاند لند کنو دی دا پشاند گنجانو دی دا پشاند لندو دی فهم لا يرجعون دوینرا گردی لا يرجعون کی بدری توجیحات اکلا. بل مثال ذکر کو او کسویب من السماء فیه ظلمات ورعد وبرق او کسویب لاول خو دا او دا څه د پار دی نو علماء وی چې دا او دی للتنویع یا او په معنا د وو دی کافیه دی ویلي و په څو مانو راځي پلس نو یو کله کله او په معنا د وو راځي وو په معنا د او راځي. سویب ویل کېږي تیز باران. قرآن شریف احکام د تیز باران سره مشابه زګه چې په تیز باران کې ګلز تیز باران کې تیاره ګلز برېښنا شتا د قرانګي چې قرآن بیانې نو ګلز پکښتا تیاره پکښتا او برېښنا پکښتا څنګه که صحیح قرآن بیانې نو تیارو ته وځي که صحیح قرآن بیانې نو خلق بری خلافی قوم بری خلافی کله بر باندې راپورټ کوي او کله بدر تر دې بدی وای الک د بیا شروع کړه یاره مړه د عجیب کار کوي کنه یار روزي خو نه نسی پاتې خزي به وای کنه خزو بری قانون کې ویلو چې دته بچو ته کولر پوت یا سخت روزو کې بچ ما درس کو مال کولر خو تاسو ته پروت چینی می خورای پېښ به کنه موږ ته کولر نه پروت الله دې د کولر نو ساتي. المرء يقيس على نفسه کنا خزي په خپل ځان نور قياس کوي زکه دا خو چې معمولی سپګمه را ماته شنی بیا ال تګړه ور کی روزي دا خو ما خپل کړی دي خو هر قسم درس کولې شمه خو تنګي خو ځان له خبر ده خیر سر کل هم په تنګي کې خبره حد کراس کو او کسویب من السما سال د دوی دی او غړ ساز کې دی د برنا فيه پدې کې ظلماتون تیاری دی ګلز دی برېښنا دا او چې تاسو ته خانه معرفي خیفات مخدا او معرف کې کوکانه ترجمه کې او ټکه داغي نوې سوال نه پیدا کېږي پتا څوک څه کوي بیا ستا مثال خود غازر دی او غازر خوګم دا او به تکلیف شه نو خلک خوري یجعلون اصابعهم فی اذانهم غرزوی دي سرونه د ګوت خپل کو وګونو کی د وجه تندرنا
او د مرګ نه الله خاطه کوونکې د کافرانو لرا نزدې د برېښنا تختې نظرونه کله چې رڼا شروان شپای کله تیار شو بدريږي کله الله خو خیر طاقت د غوګونو سترګو به ختم کې الله په قادر دی